د ورزشي، ټولنیزو، سیاسي او نورو جالبو معلوماتو او تازه خبرونو لپاره د افغان اپډیټس چینل در سره سبسکرایب کړئ. سلامونه مینا او احترام می در سره ومنئ. د افغان اپډیټس یوټوب چینل درنو لیدونکو هیله ده راته روغ او خوښ اوسئ. دا ځل درته یو ځل بیا د کرکټ له ډګره یو ډیر ښه خبر لرم. د آی پی ایل د بولۍ په هکله دی. د آی پی ایل بولۍ کله پیلیږي، څومره لوبغاړي ورته نوملیکنه کړې، څومره لوبغاړي به په څومره بیه واخیستل شي او د ځل پکې د مجیب، نبي او راشد ترڅنګ نورو کومو افغان لوبغاړو یا د بولۍ ته نوملیکنه کړې او څومره به یې واخیستل شي، په همدې پوښتنو در سره غږیږم. د هندي غوره لیګ یعنې آی پی ایل بولۍ هر کال له لوبو څخه 2 میاشتې وړاندې ترسره کیږي چې پکې ګڼ بهرني او کورني لوبغاړي بېلابېلو لوبډلو لپاره اخیستل کیږي. دا ځل ورته 901 لوبغاړو نوملیکنه کړې چې 258 بهرني او 214 کورني یعنې هندي لوبغاړي دي. د همدې ډسمبر میاشتې په 9مه نیټه به چاڼ کیږي او وروستۍ بولۍ ته چې پر 19مه نیټه د همدې میاشتې ترسره کیږي یوازې 215 لوبغاړي پاتې شي چې 19 به هندي او 198 به بهرني لوبغاړي وي. په 258 بهرني لوبغاړو کې 15 له استرالیا، 14 له سویلي افریقا، 9 له سریلانکا، 14 له ویسټ انډیز نه، 4 له نیوزیلند، 2 له انګلند، 6 له بنگلاديش، 3 له زیمبابوې، 19 له افغانستان نه، 1 له امریکا او 1 لوبغاړي بیا له نیدرلند هیواد څخه ورته نوملیکنه کړي. د لوبډلو پیسې او د لوبغاړو قیمتونه د تیر پړاو په څیر ثابت دي. هر لوبډله کولی شي تر 15 کروڑه هندۍ پیسې مصرف کړي. له ټولو لوبډلو ټولې 402.15 کروڑه پیسې مصرف شوي او 200.15 کروڑه باقي پاتې دي چې دا ځل پنجاب لوبډله تر نورو هغو ډېرې 2.8 کروڑه هندۍ پیسې ځان سره باقي لري. ورپسې کلکتا 15.15 کروڑه، راجستان 8.9 کروڑه، دلهي کاپیټلز لوبډله 9.15 کروڑه، بنگلور 9.9 کروڑه، سنرایزر حیدرآباد 19 کروڑه، چینل سوپر کنګز 14.8 کروڑه او ممبئی 13.05 کروڑه پیسې ځان سره پاتې لري. ټوله کې 3 کورنیو او 9 بهرنیو لوبغاړو ته اړتیا ده ځکه چې هر لوبډلې ځان سره د تیر پړاو څو لوبغاړي ساتلي دي. چینل هغه لوبډله ده چې د تیر په څیر ډیر شل لوبغاړي ځان سره ساتلي دي او و نورو ته اړتیا لري چې 2 پکې بهرني وي. دلهي کاپیټل 14 لوبغاړي لري او 14 نور پیری چې 15 پکې بهرني وي. پنجاب لوبډله چې تر ټولو ډیره پیسې لاس کې لري د 14 لوبغاړو شتون کې غواړي 14 نور هم وپیری چې ښه قیمت باندې به اخلي. 4 پکې بهرني وي. کلکتا لوبډله 14 لوبغاړي لري او 15 نور پیری 4 پکې بهرني وي. دا لوبډله بیا له پنجاب نه وروسته دوهمه هغه ده چې ډیره پیسې لري. ممبئی چې د تیر پړاو 18 لوبډله ده 13 لوبغاړي ځان سره ساتلي، یوازې 2 له چینل سوپر کنګ نه کم دي. 9 نور هم اخلي چې یوازې 2 پکې بهرني وي او پاتې 9 هندي یا داخلي لوبغاړي. خو پیسې تر ټولو کمې 13.05 کروڑه پاتې دي. راجستان رویالز لوبډله 14 لوبغاړي لري، غواړي 15 نور هم واخلي چې 9 کېږي او 4 پکې بهرني وي. حیدرآباد چې 2 افغان لوبغاړي نبي او راشد له 2019 کال ورسره لوبېږي، 9 لوبغاړو ته نور هم اړتیا لري یا یې غواړي واخلي چې 2 پکې بهرني وي. هر لوبډله تر 11 لوبغاړو اخیستلی شي چې 8 به یې بهرني وي، نه ترې کم او نه ترې زیات فکس 8 لوبغاړي به اخلي. تیر وار هم له افغانستان څخه ورته همدومره یعنې 19 لوبغاړو نوملیکنه کړې وه، خو یوازې څو یې وروستۍ بولۍ کې بازار ته وړاندې شول چې له جملې نجیب او حضرت او قیس احمد ځینې نور لوبغاړي یادولی شو، خو یوازې هماغه راشد، نبي او مجیب پکې پاتې شول او نورې وانه شو اخیستلی. مجیب الرحمن د لونیز لپاره پکې تیر کال البته دغه 2019 کال بولۍ ته واخیستل شو چې پنجاب پرې دا وکړل او 400 لکه یې پرې ورکړي، خو دا وار د ډیرو د وړاندې کېدو بیا یې د اخیستو په هیله. دا و د آی پی ایل په هکله دغه ټولنیز وروستی راپور چې ما ملک خان له وړاندې کړ. هیله ده د خوښې وړ مو ګرځېدلی وي. تر هغه بل راپوره چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم په لوی او مهربان رب مسپارم. ښاد اوسئ. د افغان اپډیټس چینل در سره سبسکرایب کړئ.